بسم الله الرحمن الرحيم. لملمت شعث القلب حين رآك أسرى الحبيب قد استبيح حماك وتزاحمت في مقلتي مدامعي. شل رکعت دي کاته رکعت نور علماء را ولاړیږي وای دا اته رکعت دي ځکه هغه مشهور حدیث د عائشې رضی الله تعالی عنها را نقل کی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه تر 11 رکعاته بالابود نه دي کړي ګرځوم دا لا مذهب خلق غیر مقلدین دا دلیل کوي سړی چې په عقل باندې ورته وګوري بیخي ډیره بعیده ده اوله خبره دا ورته کو چاله ته نبی صلی الله علیه وسلم حدیث عائشہ ته وای نه په رمضان نه په غیر رمضان کې نو معلومه ده چې هغه تراویح نه دي تراویح خو یوازې په رمضان کې کیږي هغه په رمضان ترې ولس رکعات او بل هغه د په مابین کې د څلور رکعاتو یا فصل نه دی کړی دلته موږ په تراویح کې فصل کوو بل ته چې هغه کاغذ منی نو هغه تر پیونه درې رکعات راغلي دي ته څه ولې نه کوي ګوري دا دوی خبره جلات په اصل کې تراویح شل رکعات دي هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته شته راځي هغه پر تهجد عمل دي هغه پر چا باندې پر تهجد پاتې سول تراویح شل رکعات حضرت عمر شل رکعات کړي ک رسول الله په دوا وجه مردا ثابت و چې دا شل رکعات د رسول الله ثابت دي اول مصنف د ابن ابي شيبه په دوم جلد 304 نیوي کې دا توري دا شوی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلي فی رمضان 20 رکعه نبی علیہ السلام په رمضان کې شل رکعات کول وکذا په تعلیق الحسن د 50 صفحه تلخیص الجبیر اغه دریم جل اته 50 صفحه دا د ان نبی صلی الله علیه وسلم صلى بالناس 20 رکعه لیلتين نبی علیہ السلام په خلکو باندې وکړه تراویح شل رکعات دویش بیا لیکن فلما کان لیلۃ الصالح فلما کان چسول هغه په لیلۃ الثالثه اجتماع الناس ناس جمع سو فلم يخرج اليهم رسول د خدای د خپل معتکف چې په مکه په مسجد کې دننه د اعتکاف ځای جوړ کړي او نور تراوت ثم قال يوم من الغد صباح خشيت ان تفرض عليكم او لا تطيقونها زبر پر دغه بیردلم چې زه تاسو تراوزم در باندې فرض نشي او تاسو طاقت نه لرئ دا بل دا رقم و په کنز العمال کې بیا راځي پس والله لهم 20 رکعتا شد رکعات نبی صلی الله علیه وسلم دی تور کړه دا 240 او په سنن بهقی کې په دوهم جلد کې 400 نیوي کې دا وای دا رقم په آثار سنن دوم جلد 55 صفحه دا رقم په موتا کې د امام مالک صاحب سلوشتمه صفحه دا رقم عمدۃ القاری هغه په 11 جلد و 10 صفحه دا رقم فتح الباری په 3 جلد 219 صفحه دا رقم امداد الاحکام په جلد اول 301 صفحه دا رقم اشباح النظائر په 219 صفحه دا پام کوي قاضی خان فراموش دین دی جلد اول 13 امداد الفتاوا 301 جلد اول سراجیه 15 جلد اول بعض المجهود دوم جلد 209 یعلاو سنن پنځم جلد 945 صفحه او دته پام کوي چار ځای شسم در معلوم شي بیا ونه هغه غلطی ژینه دا رقم هغه کفایت المفتی دوم جل یوسلیوش په تاکانیا دوم جل 500 او تبین راکای جل اول 433 په اسلامي وادلتو دوم جل 195 صفحه محمودیه وم جل 340 او آسان الفتاوا درم جل 514 صفحه او دارالعلوم دیوبند څلرم جل 201 صفحه دا پاو کې عثمانیه جل اول 415 صفحه دا ته پام وکي په دغه الفاظو کې سر خلاص دوهمه وجه ده کچيري نو څنګه سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نفس دا کارنامه وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم شد رکعات تراویح تعداد نه دی بلابد کړی تعداد هغه تعداد دی ما رسول د خدای د ترک سره د جماعت عذر وغوښتي چې عذر یې وغوښتي چې عذر باندې فرض نشي بیا تاسو طاقت نه لري حضرت عمر صاحب ویل چې رسول الله مبارک لاړی اوس هغه عذر نشته
و چې هغه وزر نشته نو بالکل راولاړ که سو تراویح څوک کړي هغه بالکل پر جماعت کړي دغه کار یې وکړي. دوهم دلیل ادم دي په دغه ځای ته پام نه دی که چیرې دغه حدیثونه نسی نو خو نبي علیه السلام وایي علیکم بسنتي و سنت خلفای راشدین پرته چې دا لازمه ده درې خلفای راشدین د خپل پکښې حضرت عمر صاحب حضرت عثمان صاحب حضرت علي کرم الله وجهه نور عام صحابه فقه د صحابه هغه په غټو غټو صحابه کې هغه فقها د صحابه عبدالله بن مسعود غوندې انسان عبدالله بن عمر غوندې نور زید بن ثابت دا غټ غټ صحابه مبارکان ته پکښې و ټولو په هغه راولاړ که سو دا جماعت یې وکړي چې انکار هم نه دی پر کړی نو باره پر جماعت پر سیاحت د جماعت پر هغه سنتیات باندې هغه څوک راغی بالکل اجماع را چې پام ورته وکړي دا یې بل دلیل نو دغه ټول زموږ دلایل سو چې تراویح څوک دی هغه شل رکعات یا په هغه حدیثو چې خود رسول الله شل کړي او بل دا دی چې علیکم بسنتي و سنت خلفای راشدین دا د خدای رسول هم دا حدیث وایي نو تراویح شل دی حضرت عمر رضی الله عنه فقط څوک کړي په جماعت کړي دا اول استفتاء. دوهمه استفتاء کثرت د جماعت اولادی په تراویح کې او که کثرت د قرات اولاد زموږ خلک بعضې دا رقم کوي پام وکړي چې هغه راولاړېږي چې د یې پس تراویح کوي هغه 100 کسانان ته فرض که درېږي د علم ترکي شریف تراویح وکړي نو بیا څوک درېږي 300 کس نو ته به 300 کس ته اعتبار وکړي که به 100 ته یا 300 کس ته کثرت جماعت افضل دی تر کثرت قرات. خو دغه یو شکایت د امامانو سره لرمه هغه ما په وطن کې هم چې زملا سو ما دا کول ما هم تراویح چې خپله ورکولې مې داسې ورکولې هغه دا دی ته چې هم د علم ترکي شریف قربان سمه ته چې دغه کار کولی چې یوازې دغه نه وای تاسې داسې کولی چې دغه مو کولی هغه یوازې د علم ترکي شریف باندې مو اکتفا نه کولی یو داسې دغه مو ویلی چې هغه کمه درجه د قرآن عظیم شان ختم راتلی 12 آیات هغه دغسې غټ غټ سورتونه پکښې ویل کېدلی ځکه 2 سنته په روژه کې د روژې په تراویح کې شته 2 سنته یو سنت دا دی چې در پایه به وي او دوم سنت دا دی چې څوک به وي قرآن به یې پله پکښې ختمیږي د قرآن اندازه نو چې تاسې داسې کړي وای دا به ستاسې دپاره څوک وای هغه به نو افضل وای. نور چې دی هغه تر کثرت جماعت هغه کثرت د چا اولاد دی هم تر کثرت د قرات کثرت د جماعت اولاد. دومره خبره دغه خلک دغه خبرې په دې ځای کې کوي ګوري چې په دغه ځای کې سر خلاص دا چې خپل په ماجد کې د یې پس تراویح نه کېږي او یا دی راولاړېږي بل ځای ته د یې پس تراویح ته چې د قرآن تیز یا کس نه وي هېڅ یې کس نه وي بل ځای دا خپل د مسجد تراویح ثواب تر لري که د علم ترکي شریف کدار شي به سړی خپل د مسجد ته بل مسجد ته نه ځي د خپل مسجد هغه دونه قدر ثواب دی چې در معلومي دي چې بل ځای مسجد جامع ورنږدې هغه ته به نه ځي حتی که چیرې دی په خپل مسجد کې جماعت ځینې تېر سو په بل مسجد کې جماعت ګیرولی سوله د بل مسجد جماعت ته به نه ورسي دلته بیا څوک کوي فرادا بیا کوي منفرد بیا په دې ځای کوي دا ګوري دا معنوي دونه ثواب لري دا خلک په دغه ځای باندې پام نشته ورته په دې ځای ته چې سم دم پام وکړي او یو داسې دی یو څوک موږ څه پوښتنه وکړي د جماعت سنت کفایه دی که چیرې فرض خو به په جماعت کوي اوس یو ملا ما زه پوښتنه وکړله ورزه دا ترس کومه چې هغه جماعت په مسجد کې کوم د فرضو لیکن خو زه بیا راځم کور ته راځم ښځې یو څوک پر ځان راټولوم د یې پس تراویح کوم چې قرآن مې تیز دا پروا نه کوي ګوره د غرض پکښې دي غرض پکښې دي کړه منګرو فرض به نه کوي فرض به چیرې نه کوي په کور کې نه کوي فرض به چیرې کوي هلته په مسجد کې به کوي دا فتح القدیر جلد اول 408 تاتارخانیه جلد اول 414 در مختار جلد اول 522 بدایي او صنایع جلد اول 444 بار رایک دوم جلد اصولیه چندیا جلد اول اصول ولس امداد الفتاوا جلد اول 316 کفایت المفتی دریم جلد 402 دارالعلوم دیوبند صدرم جلد 241 دریم استفتاء دا چې پام وکړي دغه حافظ چې راولاړي حافظ خپل ملا نه وي د بل ځای حافظ راولي او بیا هغه ته اجرت ورکوي بیا دوی څوک پسې کوي تراویح پسې کوي دا اوس څنګه دي الابتاء بتوفیق الله تعالی دا دریم استفتاء جواب ته ګورئ که چیرې راولاړ کړه هغه بل حافظ راوستی خپل امام نه
دا 3 سرته دي سرتو ته ګوري کې 4 روپۍ ورته شرط کړي چې 2 روپۍ در کوم چې مکروه تحریمي دي په اتفاق د ټول اکابر دا به یو مکابر انکار جن کوي مکابر او دوه کچيري مشروط نه وي خو معروف وي لکه اوس موږ په زمانو کې معروف دي که څه مشروط نه وي هر څوک چې ورته روپۍ ورکړي بیا به مکروه تحریمي دي دا دوا د علم ترکی شریف تراوی وکي دا مکوي دوا دریم کچیر دا پس فزړه کی ویا چې ما ته روپی راکې ام ناجایز دی کنه معروف نه مشروطي اوس خو موږ په صورتو کې دا دوا ساعت موږ پوتنو کېستا چې یا معروف دی یا مشروطي دی بل لاس چې دا پس فزړه کی دی نو ځکه په وس واچ پدې چې هغه څوک دی مکروه تحریمي دغه تراوی په دغه نشاط چې مکوي تاسو راځي دا امداد المبتین جلد اول 215 دارالعلوم دیوبند څلورم جلد 202 امداد الاحکام جلد اول 444 عثمانیه جلد اول 415 او کفایت المبتین دریم جلد 409 احسان الفتاوا دریم جلد 514 امداد الفتاوا جلد اول 314 محمودیه وم جلد 340 جواهر الفقه جلد اول 418 خیر الفتاوا دوم جلد اغا 516 دا اگر دغه اغا زموږ د چا دي ته چې پام ورته وکړې زموږ د چا کتابونه دي دا ځای ته پام وکړې زموږ د ټول دیوبندیانو اکابر دغه ګروپ سره خلاف کوي تر دغه ګوتو د ځان هوښیار بولي دا نو کې مکابر په عثمانیه کې شیخ الاسلام سبل استفتاء سره د په دغه صفه کې ته پام ورته وکړې چې دا اوس ما درته وویله اغا په 415 او شپږ جلد اول کې وای کچيري افس تراوی ورکړي وي په پیسو یا په معروف یا په مشروط یا اخیستي اوس په صفه کوي وای خامخا بیا غي انسانان تور کوي یا به داغه سنوي حلال کوي هغه ته بنوي ورځي ورته وای چې ما تا په وکي بیا خامخا هغه ته ورکی کني دا غاړه نه خلاص چې د پیسې د تناجایز د پیسې ود تناجایز د روانه دي چې د خوري یا به بیرته هغه ته ورځي چې ما ته راو بخښه او یا به څوک کوي یا به هغه سم د ورځي ورکی دا توري په دا تور وګوري دا زموږ اوله مرحله ده نور مرحلو ته انتظار سي نو والله سبحانه وتعالى